زړه مې غواړي چې خپل رونه مې ولیدلې خپل رونه مې ولیدلې مونږ ورته وی چې د الله حبیبه مونږ دې رونه نه یو وی چې نه تاسو زما اصحاب صحابه مې یې رونه مې هغه دي چې هغه لا دنیا ته اوس راغلي نه دي زه به یې لیدی نه یم او په ما به ایمان راوړی دا امت یادوئ لا راغلي وي نه دي دنیا نو صحابي ورته وی وی ته به دا خپل رونه بیا پیژنې په قیامت کې چې تا لیدي نه دي راغلي نه دي نو ته به یې څنګه پیژنې بیا په میدان محشر کې به وپیژنې امام الانبیا ورته ډېر ښکلی مثال پیش کړو ورته وی چې یو اسی که نه او د هغه تندې سپینې او خپې م تکې سپینې خپې سپینې او تندې سپینې او دا اس خلق په تکو تورو اسونو کې ورپریدي چې تک تور اسونه لوک تور او په هغې کې ته داسې اس ورپریدي چې تندې م سپینې خپې م سپینې وی دا اس په تاسو نه په دې تورو اسونو کې خطا شي صحابه وینا دا به څنګه خطا کیږي تکې سپینې خپې دي سپین تندې دی او تا په تورو اسونو کې پرېښې تک تور نه خطا کیږي وینا وی دقه شان به زما اغرونه په میدان محشر کې پاسي نو دا اودس تا اوبه چې په کومو ځایونو لګېدلې دي نو دا ټول به پړق کوي نو زه به یې د لرې نه پېژنم چې دا هغه دی اودس چې دی کړی دا به پړق کوي دا به پړق کوي او دا به پړق کوي خو اسباغ الوضو چې کامل اودس دی کړی دا به ټول پړقونه کوي د قیامت په ورځ به دې څنګلې پورې دا لاس پړقا کوي وی دقه شان به د اودس ته اندامونه پړقا کوي او زه به یې وپېژنم چې دا زما اغرونه دا زما اغرونه دي دا به یې پړقا کوي پړقا د سجدو ځایونه چې کومو باندې سړی سجدې لګي خیال هم کړی مونږ پې مړي له کافور ولګو خیال هم یې دې مساجدو باندې مړي له کافور ولګي د سجدو په ځایونو انس رضی الله تعالی عنہ وصیت کو وی زه چې کله مړ شم که نه او ما له غسل راکړي ما له د سجدو په ځایونو کافور مه لګوئ کافور راله مه لګوئ د سجدې په ځایونو باندې چې مړ شم وی څه درله پې ولګو وی د امام الانبیا خوله پاتې شوې د محفوظه پرته ده د وجود خوله یې وه حق د امام الانبیا د وجود خوله به راوالی او انس رضی الله تعالی عنہ له به د سجدو په ځایونه ولګوئ ما له پې کاپور مه لګوئ ما له پې د خپل محبوب هغه خوله ولګوئ د سجدو په دې ځایونو باندې رالی او ما له د سجدو په ځایونو باندې ږدئ د امام الانبیا هغه خوله راله ولګوئ نو دا د سجدو د او د سونو دا اندامونه به پړقا کوي او دی به میدان محشر کې راپاسي دی به ودرېږي او دا اندامونه به یې پړقا کوي زه به یې پېژنم چې دا زما اغرونه دي دا زما اغرونه دي زه به یې پېژنم په میدان محشر کې نو اودس په کامله طریقه کول دا ګناهونه ریږي تاسو یو ورځ اودس ته په دې نیت ناست یې چې دا اوس زمانه د صغیره ګناهونه ریږي لاره کې رانتلو راتلو کې کم ګناهونه شوي دي هغه اوس ریږي ښکلې مټې کته برکه بیا به نه وایي چې اوبه یخې دي که ستا دا ذهن ته پرېوتله چې په دې اودس زما ننني ګناهونه صغیره ریږي ته به بیا ووایي چې اوبه یخې دي ته به په اودس کې بیا تادي وکړې خو درته پته نشته چې د دې وجې نه دې لاسونه چې کومه ګناه نن کړې ده راکوټې هغه روانه ده د مخ هغه روانه ده نبی علیہ السلام دومره ښکلي صحابه ورته وی د مخ د اوبو سره د مخ ګناه لاړه شي د لاس د اوبو سره د لاس هغه لاړه شي او یا چې سړی کله اخیري اوبه ورواچي نو د هغې سره هغه ټول ګناهونه لاړ شي او دا به پړقېږي او دا به پړقېږي د اودس تا ځایونه چې کومو کې اودس کې انځلي دي نبی علیہ السلام وی دی به راپاسي دا به پړقېږي او زه به یې د لرې نه اینم په میدان محشر کې چې دا زما اغرونه رالل چې ما نه ولیدلې خو اودسونه چې به یې کول دی نن هغه اندامونه پړقېږي اودس داسې په کامله طریقه باندې نو موږ اودس کوو خو په کامله طریقه نه کوو مونځ کوو خو په کامله طریقه نه کوو نو اودس په صحیح طریقه باندې امام الانبیا فرمای دا گناهونه ریږي دا د بنده گناهونه ریږي دې سره د بنده گناهونه رواني صغیره گناهونه ټول معاف کی
صغیره ګناهونه ټول په دې سره معاف کیږي.